السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د ویډیو عنوان مو دی د کوم میړه کومه رابطه جنسي تیری دي. راځو موږ ښځې سره ډېر مخ کېږو. ډېرې ښځې رواني ډاکټرانو ته مراجعه کوي، د اعصابو ډاکټرانو ته مراجعه کوي، روانشناسانو ته مراجعه کوي، په میړه مې جنسي تیری راباندې کوي. راځو د کوم میړه کومه رابطه جنسي تیری ده. وایي ښځه مخکې له دې چې دا جواب ته ولاړ سو، یو سوال کوو: ښځه د جنسي روابطو اړوند څومره معلومات لري؟ او بل وایي ښځه ځان اړوند څومره معلومات لري؟ بیا موږ دا سوال ته جواب وایو چې کومه رابطه جنسي تیری دي. یو حقیقت چې موږ ښځو ته ورکو، څو څېړنې سوي دي او په هغې کې ویل سوي چې وایي ښځه په میاشت کې یو ځل و ښه تحریک او ښه جنسي رابطې ته نیاز لري یا هم کولی سي. نور وختونه ښځه نسي کولی د نارینه په رقم یو باشوکه او با انزاله خوندوره جنسي رابطه ولري. نو چې ښځه دا کار نسي کولی، نارینه هم جنسي رابطې ته ضرورت لري. دلته باید څه وسي؟ آګاهي منځته راسي. ښځه خپل د بدن اړوند معلومات ولري او ښځه د جنسي رابطې اړوند معلومات ولري چې میړه مې څومره ضرورت لري، زه څومره ضرورت لرم او څه شي باید وسي، څه شي باید ونه سي. موږ د دغه مشکل د حل دپاره روانشناسانو چټکه جنسي رابطه پیشنهاد کړې ده. چټکه جنسي رابطه باید داسې چې میرمنې اړوند معلومات ولري. ښځه په دې پوه سي چې چټکه جنسي رابطه څه ده. چټکه جنسي رابطه او هغه رابطې ته ویل کېږي چې نارینه خپل کار ژر خلاص کړي او ښځه هم په دې پوهي چې دا جنسي رابطه زه د میړه دپاره نیسم او زما میړه انزال ته ضرورت لري او ډېر ژر خپل کار خلاص کړي، د ښځې څخه لرې سي تر څو د ښځې د ازار او اذیت سبب نه سي. او ښځه باید په دې پوهي چې دا چټکه جنسي رابطه ده، دې ته دو طرفه جنسي رابطه نه وایو، دا ما د میړه دپاره کړې ده. متاسفانه ډېرې ښځې د دغه چټکې جنسي رابطې اړوند معلومات نه لري او دا د دې سبب کېږي چې دوی احساس وکړي چې پر ما جنسي تیری کېږي، در حال چې جنسي تیری نه دی پر سوی. راځو وایي دغه معلومات چې ما تاسو ته درکړه دا ټاکي چې کومه رابطه جنسي تیری دی او کومه نه ده. وایي هر ځل چټکه جنسي رابطه جنسي تیری دی. اوس یو نارینه یي ټوله میاشت چټکه جنسي رابطه کوي، د ښځې و جنسي خواهشاتو ته توجه نه کوي. ښځه په میاشت کې یو ځل و ډېر ښه انزال ته آماده کېږي او یو اوږده جنسي رابطې ته ضرورت لري چې نارینه باید نیم ساعت تر مخه د دې سره بدني تماس شروع کړي او بیا وروسته نیم ساعت بعد د دخول مرحلې ته ورسېږي. نو که چیرې دغه معلومات دوی ولري د جنسي رابطې اړوند او میړه یې هر بار جنسي رابطه په چټکه جنسي رابطې باندې کوي او د میرمنې و مسایلو ته توجه نه کوي، معلومدار خبره ده دا شخص جنسي تیری کوي. لیکن هغه کس چې د میرمنې و حقوقو ته هم توجه کوي، میرمنه هم انزال ته رسوي، ځان هم انزال ته رسوي، دا هیڅ وخت جنسي تیری نه دی. زه د یو مراجع مثال تاسو ته غواړم وړاندې کړم. زما یو مراجع خپل د میړه سره ډېر ښه روابط درلودل. د دې میړه چې به مسافر و چې کله به ورته رالی، دې سره به یې چټکه جنسي رابطه برقرار کوله او دې ته به یې هېڅ توجه نه کوله، خو دوی ډېر سره ګران. اخر دا میرمن یې د دا څخه ستړې سوې وه چې زما میړه زما و خواهشاتو ته توجه نه کوي، جنسي خپل کار کوي او نور زه ورته مهمه نه یم، ما ته په عوض کې پیسې راکوي او زه پیسې نه غواړم، د ده توجه غواړم، د ده مینه غواړم. دلته دی چې موږ به رابطې ته جنسي تیری رابطه وایو. دغه جنسي تیری یا مثلا د یو فایشې و کوټې ته تګ دی چې ته نیته پیسې ورکوې، نفقه یې ورکوې، خواهشاتو دپاره پیسې ورکوې چې ورسه کالي رانیسه او نورو غوښتنو ته یې توجه نه کوې. هغه میړه چې و میرمنې ته توجه نه کوي، هغه میړه چې و د میرمنې و ضروریاتو ته توجه نه کوي، هغه میړه چې د میرمنې و خواهشاتو ته توجه نه کوي، هغه میړه چې و میرمنې ته احترام نه لري او جنسي رابطه ورسره نیسي، دا ټوله جنسي تیری دی. جنسي تیری دا دی چې ته یو چا ته احترام نه کوي او جنسي رابطه ورسره برقرار کوي، توجه نه ورته کوي، جنسي رابطه ورسره برقراره کوي، توهین کوي، د خلکو د مخه یې شرموي، د خلکو د مخه یې کوچنی کوي، په صحیح توګه توجه نه ورته کوي، دا ټوله جنسي تیری دی. جنسي رابطه هغه ده چې توجه پکښې موجود دی، احترام پکښې موجود دی د دواړو د طرفو څخه
او په مینه دا جنسي رابطه برقراره سي. په دې هیله چې د ویډیو په هدف پوه سوي یاست. همیشه دا مد نظر ونیسئ چې ښځه څه غواړي. د ښځې څه غوښتل ډېر مهم دی په رابطه کې. مننه.